او مونږ چې دا ذلت کې نن سبا ډوب یو، په غمو دردو کې ډوب یو، وجه څه ده؟ د قرآن نه لرې یو. د مسلمانان چې نن سبا روزانه ذلیله کېږي، دا وجه څه ده؟ وسایلو کمای نشته، ژوند کې ذلیله یو، د کافرو مخ کې ذلیله یو، په معاشره کې ذلت ده، خفګانونه دي، غمونه دي، دردونه دي. ولې؟ د وسایلو کمای نه ده، د کوم شي خواري ده؟ د کفارو نه مونږ کم نه یو. هغه چې څه لري مسلمان لري، هغه جاز لري مسلمان جاز لري، هغه بم لري مسلمان بم لري، هغه ټام بم لري مسلمان ټام بم لري. ذلیله ولې یو؟ د قرآن نه لري، د قرآن نه لري. نه ګوري دا څو ورځو کې هغه عربو ته د دنیا لوی کثیف انسان ټرمپ لاړو، څنګه دغه لوی عرب چې هغه مونږ اوس ذکر وکړو چې بې احترامۍ سره یې ذکر د نام نشي کوی، هغه عرب یو کافر د دنیا خنزیر انسان ته سرونه ټیټي، هغې ته چکچکې وایي، حتی زناناوې وي ته راوستې، زناناوې. دې نه لوی ذلت په بل څه وي. څومره خبیث خلک شول، څومره د خبثت نه د کثافت نه ډک شول دا خلک. ولې؟ وجه څه ده؟ د قرآن نه لرې شو، د قرآن نه، قرآن باندې عمل نشته. ته یې ګوره هغه لوی د دنیا ظالم جاهل ځانم نه پوهېږي، ښایسته د عزت نه ډکې زناناوې لاس میلول، حتی تر دې حده پر ورسېدل خپلې پیسې ملونه خې په ولګول چې خپلې زناناوې ته تر سرتوري کړي او د هغې مخ ته یې تووي. نعوذ بالله نعوذ بالله. د دې نه بل ذلت به بیا کله په مسلمانانو راځي؟ سړي تصور کې بل دې نه لوی ذلت نه راځي. او دا ختم دي، د دې خلکو ضمیرونه مړه دي د عربو. ماته یو ملګري کیسه کوله، د دې مجلس سره مناسب هم نه ده خو ذکر به وکړم. یو ملګري کیسه کوله، چاته په عربو کې د کوم کور کې ډرایور و، بیا چې یو ورځ ماته د خپل ارباب بچي ووی، ځوان و، ولا 17 کلن و، او بیا یې ماته وویل چې پلار مې چیرې یا لاړ شي یا ویده شي، یو چیرې زه ملګرو سره ځم چې که ما یوسې. وویل چې ما یم دې خاطره چې یو 40 روپۍ راکړي. ورته مې چې صحیح ده، ځکه کور کې مزدور وم. کله و چې یو ورځ پلار یې نه و، بومې تلو، بیا یې لاره کې ما ته وویل چې دلته مې څه ملګري راځي، دې ته منتظر شه. زه ودرېدم، ملګري راغلل، هغه هم ځوانان و، هغه هم راوختل موټر ته. خبره مې کوله د دې خلکو ضمیرونه څنګه مړه دي، او بعضې خلک نعوذ بالله دې ته کامیابي وایي، بعضې بیعقل خلک، هغه خلک چې ضمیرونه دي هغوی هم ختم دي، دې ته هوښیارتوب وایي، دې ته عقل وایي. نو وایي چې هغه چې کله موټر ته راوختو، هغه ځوان چې و ډېر هغه مستی کوله، هغې ته ویل چې یو لو زنانه مې پیدا کړې ده، یو زنانه مې پیدا ده، داسې شپه مې سره تېره کړه او داسې و او بیا داسې و. نفر خبره کوله چې زه په دې په خبرو پوهېدم خو ځان مې غلی کړی و چې زه نه پوهېږم. نو چې دا د ما د ارباب بچی چې و ډېر جذبه کې شو چې راوښیه ما ته یا کس راوښیه، کوم ده کوم ده. نو وایي چې هغې چې کله کس وي ته وښیلو د ده خور و، د ده خور ووایي چې په الله قسم خلي سترګې ټیټې کړي که یو لفظ یې ویلی. وایي چې ما په بدن مې ویښته زیږه شول، ویښته مې په وجود ودرېدل چې کله مې ولیده، خالي د ارباب لور مې وه، په بدن مې ویښته را ودرېدل چې د ما د ارباب لور ده، ته څنګه دې ته په بېحیایۍ ګورې، څنګه تا دا جرأت کړې ده. وایي چې د ده د ویرې نه، د خپلې د غریبۍ د ویرې نه مې څه ونه وی، اصحابو مې کار نه کولو. وایي چې هغه په قصه کې هم نه و، را مې وستو، خپل بس نشې او ګلۍ ملۍ وخوړې، بس راغلل. داسې ضمیرونه یې ختم دي د دې خلکو، داسې ذلیله او داسې خبثت د کثافت نه ډک شول. عرب ختم شول، نسلونه یې تباه دي. او د مونږ بعضې جاهل قمقل بیعقل خلک چې هغې ضمیرونه انسانیت یې سره کې شته، هغه یې دې ته عقل پویه وایي. قربان دې غریبانو شم. هغه ورځ مې خلیفه صاحب سراج الدین لیدو، یو مجلس کې ځوانانو ته خبره کوي، نو څه خبره ورته کوي، ځوانانو ته وایي هغه د دنیا لوی چې د خدایۍ دعوه کوي
او دی سره په لکو ډلرې د دی په سر نیخي وغه دی څه وي ته وایي وایي چې څه نه مې دو هغه بایډن و که څه بلا قربان شم داسې خلک داسې ضمیر وي د مسلمان اوس دا عرب په خپلو زنانو هغه خو پرېږده د کفارو حتی هغه خلک چې ټول عمر مسلمان وځورول مسلمانو سره ظلمونه کوي خپلو زنانو په مخ ته راوبسلو نه یې نشي خفه کېږي او بیا شعرونه وي ته وایي د پاکې خاورې او پلانۍ او پلانۍ ته سردار یې مونږ زړونو بادشاه یې څه څه وي ته وایي د دې نه بل لوی ذلت به بیا په مسلمانانو کله راځي او په الله قسم ما چې کله هغه شپه څو شپې مخته دا ویډیوانې ولیدې د شپې ما ډېر وژړل سړی بېوسه شي ډېر څه ته مې خوب ونه کړو په الله قسم ولې مې وژړل ما ته کوم ضرر و ما ته کوم نقصان راکړی ده دا د مسلمان ضمیر نه مني چا کې چې ایمان وي چا کې ضمیر ژوندی وي هغه څنګه دا برداشت کوی شي او بیا ما ډېر د هغې ته وژړل چې کله ما ذهن کې دا راغلل چې په ما یې دومره اثر وکړو چې عرب نه یو عجم یو لوی فاصلو یو د دی نه ما چې هغه د غزا هغه مظلوم مسلمانان هغه ځورېدل یا شهیدان شوي زخمیان هغه وږي تږي مسلمانان چې کله دا وګوري هغه څنګه د دې برداشت کوي سړی بغیر د خفګان نه څه کوی نشي الله د رحم الله د مونږ د اسلام د ټولو مسلمانانو د سربلندۍ ذریعه وګرځي الله ته به دعا کوو کار به م کوو الله د مونږ ته توفیق راکړي چې د ټولو مسلمانانو د عزت او د سربلندۍ حفاظت وکړو جنډې اوچتې وي تاسې به لیدلي یا ویډیو یو ماشومان د هغې غریبانو نوره څه د وسه نه کېږي هغه د محمد بن سلمان څېره یې جوړه د رنګونه پاچوي ویي ټکوي هغه د غزا مظلوم مسلمانان څنګه به هغه دا برداشت کوي چې د مونږ نه برداشت کېږي هغه کافر چې د دې سره ټول عمر ظلمونه وکړل د دې مور ور شهیده کړې ده د دې خور ور شهیده کړې ده د دې پلار کورنۍ ور شهیدانه کړې دي د دې کورونه یې ور ړنګ کړي دي ته خپلې زنانۍ وي ته راوباسې سره د مسلمانۍ سره د ایمان هغه به څنګه دا برداشت کوی شي سړی حیران شي چې دی به څنګه ژوند کوي څنګه به هغه شپې ورځې په دی تېري انشاءالله به د دې انتقام ترې اخلي د یو مسلمان به د دې د زور د درد د دی نه تکلیف او په الله قسم دا به ښه ورځ نه ګوري د الله په دښمنۍ کې د قرآن په خلاف ما اوس خبره وکړه د قرآن د رسول خلاف په چلیدلو کې به کامیابۍ ته لاړ شي ذلیله به دنیا آخرت کې په دا جهان به ذلیله په جهان به ذلیله په دې رنګونو یې مه غلطېږئ په دې رنګونو یې مه دوکه کېږئ بغیر د شراب و خوب نشي کوی ختم دی دا نو خبره مې دا کړه چې ولې موږ ذلیله یو د قرآن نه لري